بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته ښایم چې څنګه کولی شئ چې خپل پی سي د موبایل څخه اکسس کړئ. یعنې که چېرته ستاسې پی سي یعنې کمپیوټر په دفتر کې پاتې وي یا ستاسې کمپیوټر په کور کې پاتې وي، تاسې بل ځای ته تللي یاستئ، نو تاسې کولی شئ چې خپل کمپیوټر له موبایل څخه هم اکسس کړئ. د دې لپاره باید ستاسې کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل وي، یعنې د وای فای سره وصل وي. که هغه کور کې وي، که دفتر کې، که په هر ځای کې ستاسې کمپیوټر وي، نو هغه باید د وای فای سره یا د انټرنیټ سره وصل وي، تر څو پورې تاسې په موبایل کې اکسس کړی شئ. نو د دې لپاره زه راځم خپل کمپیوټر او موبایل ته چې تاسو ته دغه طریقه وښیم چې څنګه کولی شئ خپل کمپیوټر د موبایل څخه اکسس کړئ او هغه کارونه چې کوم تاسې کول غواړئ هغه پکې وکولی شئ. تاسې کولی شئ چې فایلونه هم ځان ته کاپي کړئ، همدارنګه کوم اکټیویټي چې کوئ تاسې هم مکمل ډول باندې کولی شئ. نو زه راځم خپل کمپیوټر ته او تاسو ته دغه طریقه ښیم. ښه، نو که چېرته تاسې غواړئ خپل پی سي په موبایل کې اکسس کړئ، نو تاسې باید کروم براوزر ته لاړ شئ. په دې ځای کې به تاسې کروم ولیکئ، له هغې وروسته ایپس به تاسې ولیکئ، انټر به کوئ. په دې ځای کې ګورئ هغه مکمل ایپس دی کوم چې تاسې مخکې نه انسټال کړي دي. که چېرته تاسې کروم ریموټ ډیسکټاپ په خپل براوزر کې نه وي انسټال کړی، نو تاسې به څه کوئ، ویب سټور ته به راشئ. په دې ځای کې ګورئ سرچ آپشن یې ورکړی دی چې مختلفه ایکسټینشنې دي تیاره جوړې شوي دي د کروم لپاره. دلته به تاسې کروم ډیسکټاپ، کروم ریموټ ډیسکټاپ به سرچ کړئ. تاسې ګورئ دا په سر کې راغی، زه راځم دا سرچ کوم. ګورئ دغه لومړی چې کوم تاسو ته ښکاره کېږي کروم ریموټ ډیسکټاپ، تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. دا به ایډ ټو کروم، دا به خپل کروم ته ایډ کړئ. له هغې وروسته ایډ ایکسټینشن. ګورئ دغه ایکسټینشن ستاسې په کروم کې انسټال شو. اوس د دې لپاره چې دا کنفیګریشن موږ وکړو، نو تاسې به راځئ دغه ایکسټینشن ته چې کوم مکمل ډول باندې دلته نور ایکسټینشن هم موجود دي. زه راځم کروم ریموټ ډیسکټاپ باندې کلیک کوم. په دې ځای کې تاسو ته وایي چې دا ټرن آن کړئ، یعنې دغه کوم فیچر چې دی ریموټ اکسس دی دا به تاسو له دې نه ټرن آن کوئ. له هغې وروسته دلته یو نوم هم تاسې ورکولی شئ ورته، خو که چېرته دغه نوم هم وي نو پروا نه کې تاسې به دا نیکسټ کوئ. دې ځای کې تاسې نه پن غواړئ چې یعنې د کوم پن په واسطه، یعنې د کوم پاسورډ په واسطه باندې تاسې اکسس کول غواړئ. نو زه راځم دلته ورته یو پن سیټ کوم. ښه، کله چې تاسې دلته پاسورډ ورکړل، له هغې وروسته به سټارټ باندې کلیک وکړئ. ښه، نو اوس زموږ د لیپټاپ کې یا کمپیوټر کې چې کوم کارونه او کوم سیټ اپ چې هغه خلاص شو. اوس زه راځم موبایل ته چې موبایل کې چې کوم سیټ اپ وي، کوم اپلیکیشن چې تاسو ضرورت لرئ چې د هغې په واسطه یې اکسس کړئ، زه راځم هغه انسټالوم. ښه، په موبایل کې به تاسې راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسې دلته هم لکه څنګه چې تاسې په کمپیوټر کې کروم ریموټ ډیسکټاپ لکه څنګه چې مالته انسټال کړی او دلته هم همغه اپلیکیشن شته دی، دا به تاسې دلته انسټال کړئ. ښه، هر کله چې دغه اپلیکیشن انسټال شو تاسې به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ، اوپن به یې کوئ. ښه، دلته تاسو یو خبرې ته باید پام وسي چې کوم ایمیل باندې چې تاسې په کمپیوټر کې لاګین شوي یاستئ هغه براوزر کې، تاسې به دلته هم په هماغه ایمیل باندې لاګین کېږئ تر څو پورې چې اکسس کړی شي. ښه، ګورئ دلته چې دغه اپلیکیشن ما خلاص کړ، په دې ځای کې هغه نوم چې کوم ما ورته ورکړی و ډیسکټاپ MP سمثینګ، نو تاسې به ورته راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ. ښه، دلته ګورئ تاسې نه اوس هغه پن غواړئ چې کوم تاسې هغلته ورکړی و. زه راځم هغه پن ورکوم. د هغې وروسته به تاسې کنیکټ باندې کلیک وکړئ. ښه، ګورئ هغه پی سي چې تاسې اوس دلته په موبایل کې هم اکسس کولی شئ. کوم کارونه چې تاسې په پی سي کې کول غواړئ نو هغه مکمل دلته کېږي. زه راځم دا له دې نه مثال کلوز کوم یا دلته دا مینیمایز کوم. که چېرته ستاسې کمپیوټر بند وي، زه راځم دا خپل کمپیوټر به له دې څخه بندوم، لاک کوم یې. ښه، دلته اوس وګورئ زه غواړم چې دا زما کمپیوټر لاک دی، نو بیا هم له دې څخه تاسې کولی شئ چې هغه ان لاک کړئ. زه راځم لومړی آن سکرین کیبورډ راوړم، د هغې لپاره به تاسې دلته راشئ، بیا به آن سکرین کیبورډ باندې کلیک وکړئ. دلته ګورئ کوم پن چې ما ورکړی ورته زه راځم هماغه پن باندې خلاصوم. لومړی به تاسې دلته په دې ځای کې کلیک وکړئ.
دلته وګورئ تاسې ولیدل چې زه کولی شم که چېرته زما کمپیوټر لاک هم وي نو زه له دې څخه زه کولی شم چې هغه ډېر په اسانۍ سره انلاک کړم او کوم کارونه چې دلته کوم نو هغه به هلته هم ښکاره کېږي که زه یو فایل له دې څخه کاپي کوم یا یو څه اوپن کوم نو زه مکمل کارونه له دې څخه کولی شم. خیر دا و تاسې ولیدل چې څنګه کولی شئ چې تاسې خپل پی سي د موبایل څخه اکسس کړئ. یو په هر ځای کې چې تاسې یاست تاسې کولی شئ چې خپل پی سي له خپل موبایل څخه اکسس کړئ. نو که چېرته د دې ویډیو اړوند تاسې کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې ولیکئ او که چېرته نورې د ټیک په اړوند تاسې کومه پوښتنه په ذهن کې وي د کمپیوټر موبایل هر قسمه پوښتنه تاسې په ذهن کې وي نو تاسې کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. انشاءالله زه د هغې اړوند ویډیو جوړوم او تاسې کولی شئ له نورو سره هم شیر کړئ. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.